د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت مسؤلینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقوقو اړوند په پلازمینې کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې 26 بیلابیلې قضیې حل کړي دي چې په دې قضیو کې 8 د کورني تاوتریخوالي، 2 د میراث، 4 د اجباري نکاحګانو او پاتې 12 د ولور، نفقې ورکړي او طلاق قضیې حل شوي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت محتسبینو په ټولنه کې د ناوړو دودونو او ټولنیز فساد د مخنیوي او د شرکي عقایدو او د خرافاتو د له منځه وړلو په موخه د هیواد په کچه 4 تنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په پار یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. د امر بالمعروف وزارت مسؤلینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیه د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 6 لوی دښمنۍ او 15 وړې شخړې حل او پر دوستۍ بدلې کړي دي. دغه راز محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیر او بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 15 اصلاحي ناستې کړي دي. او وروستی خبر دا چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت مسؤلینو د عامه ذهنیت د سمون له اسلامي نظام سره د همکارۍ او په ټولنه کې د معروفاتو اقامې او منکراتو د مخنیوي په موخه له دیني عالمانو، قومي مخورو، امارتي مسؤلینو او ځوانانو سره 8 اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا.